کله هم چې تاسو غواړئ په کرپټو مارکیټ کې ټریډ وکړئ، د ټریډ د پیل نه مخکې لومړی باید تاسو د کرپټو مارکیټ وګورئ. په کرپټو مارکیټ کې ځینې مهم مسایل دي چې هغه باید تاسو په نظر کې ونیسئ. د هغه نه وروسته باید تاسو خپل ټریډ ته دوام ورکړئ. د هغو مسایلو له جملې څخه لومړی په کرپټو مارکیټ کې د مارکیټ انفلو او آوټ فلو کتل دي. په دې مطلب چې کله هم د کرپټو مارکیټ ته پیسې راځي یا هم څه وخت کرپټو مارکیټ څخه پیسې وځي، دا هغه مهم مسایل دي چې تاسو باید تل په نظر کې ونیسئ. د یو بریالي ټریډر لپاره دا ډیره مهمه ده چې لومړی باید د مارکیټ انفلو او آوټ فلو وګوري، یعنی مارکیټ ته څه وخت پیسې راځي، څه وخت د مارکیټ څخه پیسې وځي. کرپټو مارکیټ کې یوازې دا نه ده چې موږ تاسو زرغون کینډل وینو په هغه باندې خرید کوو یا کوین اخلو په هغه باندې ورسره ټریډ کوو. همدارنګه دومره اسان هم دی چې یو سور کینډل وینو په هغه باندې بس کوین خرڅوه. نو باید د مارکیټ هر اړخ په نظر کې ونیسو. کومه ستراتیژي چې موږ فالو کوو باید هماغه ستراتیژي مطابق مخ ته لاړ شو او د مارکیټ ټول اړخونه په نظر کې ونیسو. د هغه نه وروسته باید خپل ټریډ ته دوام ورکړو. راځم د هغې لپاره ځینې مهم مسایل دي چې هغه باید تاسو په مارکیټ کې زده کړئ. د دې لپاره تاسو په کرپټو مارکیټ کې ښه تحلیل ترسره کړی وي، د هغه نه مخکې به تاسو راځئ په کرپټو مارکیټ کې به انفلو او آوټ فلو ګورئ، یعنې چې څه وخت کرپټو مارکیټ ته پیسې راځي. اوس چې د پیسې کرپټو مارکیټ ته راځي، د مارکیټ په کومه برخه باندې تقسیمیږي، کوم برخه ته زیاتې پیسې راځي، په کومه برخه باندې د خلکو فوکس دی، په کومه برخه باندې زموږ فوکس دی، هماغه باندې باید موږ تاسو ورسره نظر ونیسو. همدارنګه باید تل د مارکیټ سره موازي مخ ته لاړ شو، نه مخالف، ځکه چې موږ تاسو $100 $1000 یا تر دې کم زیاتې پیسې د دومره ډېر دي چې په مارکیټ باندې دومره تاثیر واچوي چې د مارکیټ کې تغییر راولي. یو نشي کولی زموږ تاسو پیسې چې یو کرپټو مارکیټ کې یو زرغون کینډل په سور بدل کړي یا سور کینډل په زرغون بدل کړي. د دې لپاره موږ تاسو باید تل کرپټو مارکیټ مطالعه کو او کرپټو مارکیټ ته چې څه وخت پیسې راځي یا غټې پروژې چې دي، غټ ټریډران راځي کرپټو مارکیټ ته، هغوی چې څه وخت په کرپټو کې پانګونه کوي، په کوم اړخ باندې دوی زیات فوکس دی، هماغه باید موږ هم ورسره مطالعه کړو. نو راځم په ویډیو پیل کوم. که تاسو موږ سره په چینل کې نوي وئ، چینل لازماً در سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه که تاسو دغه مسایل نوي زده نن ویډیو ستاسو لپاره ډیره مهمه ده، دقیقه یې تر پایه پورې وګورئ او عملاً راشئ په دې مارکیټ کې کار وکړئ. لومړی درته څو څلور حالتونه ښایم، هغه نه وروسته بیا راځم عملاً په دغه باندې تاسو ته زه کار کوم. نو دلته زه راځم لومړی په دغه ورډ پیډ راخلاص کړم. په دغه پیډ کې به زه تاسو دغه څلور حالتونه وښیم. لومړی موږ ټوټل لرو، په دوهم قدم کې ټوټل نه وروسته ټوټل 2 لرو، د هغه نه وروسته موږ BTC.D لرو او همدارنګه USDT.D لرو، یو سټیپل کوین لرو. دا څلور حالتونه چې دي عموماً موږ په مارکیټ کې لرو. لومړی ټوټل څه ته ویل کېږي؟ ټوټل مکمل مارکیټ کیپ مختاره کوي چې کرپټو مارکیټ کې څومره موجوده پیسې مشتون لري یا کرپټو مارکیټ ته اوس پیسې راځي یا پر کرپټو مارکیټ څخه پیسې وځي، هغه موږ هلته کتلی شو. همدا قسم په دغه سره او زرغون کینډل باندې موږ معلومولی شو. ټوټل 2 بیا د هغه نه وروسته د ټوټل یو جز دی. د بیټ کوین پرته نور ټول کوینونه چې دي مارکیټ هغه ته ټوټل 2 ویل کېږي، په هغه کې الټس کوینونه او نور کوینونه چې دي هغه شامل دي. BTC.D ته ویل کېږي د بیټ کوین ډومیننس، یعنی په مارکیټ کې موجوده بیټ کوین څومره دي، د هغو مارکیټ کیپ څومره دی، هغه مختاره ښایي. او USDT.D په دې کې سټیبل کوینونه راځي، یعنی په مارکیټ کې تر اوسه مهال لپاره موجوده سټیبل کوینونه څومره دي، یعنی کله چې خلک ټریډ نه کوي، خپلې پیسې باسي، کوینونه خرڅوي، د پیسې په نغدي پیسو بدلېږي، یعنی چې هغه ته موږ سټیبل کوین وایو USDT باندې، په هغه باندې خپل بیلانس ښودل کېږي. دغه څلور حالتونه لرو، دا حالتونه موږ اوس څېړو. د دې لپاره به راشو دلته زه به تاسو ته وښیم کله هم چې په مارکیټ کې، نو کله چې ټوټل آف وي، ټوټل یعنی اپ د پورته روان دی، نو ټوټل 2 څنګه وي، دا هم آف وي، دا د دې یو جز دی، حتماً به دا ورسره آف وي، یعنی ټوټل آف دی پورته روان دی مارکیټ، ټوټل 2 هم آف دی، مارکیټ ته پیسې روان دي. او BTC ډومیننس څنګه دی، دا هم آف دی. نو دا ښکاره خبره ده چې کله هم په مارکیټ کې ټوټل آف وي، ټوټل 2 هم آف وي، BTC ډومیننس آف وي، دا په دې مطلب چې دلته پیسې راځي په بیټ کوین الټس کوینونو باندې مصرفېږي. نو USDT ډومیننس به څنګه وي، اپ ډاون وي. دلته موږ ورسره لیکو چې دغه ډاون دی. که دا ډاون شو، ځکه ډاون شو چې خلک نغدي پیسې اخلي، پر ټریډ کې بندوي. کله چې داسې حالتونه رامنځته کېږي، اوس په دا حالت کې موږ تصمیم نیسو چې څه وکړو، لانګ او شرټ پوزیشن په کوم باندې ونیسو، یا هم کوم ځای کې یو کوین واخلو یا یې خرڅ کړو. دلته به ورسره ولیکم ټایپ اف پوزیشن، د پوزیشن ډول. ښه، موږ سره ټایپ اف پوزیشن شو. اوس چې موږ په پوزیشن نیسو په کومو کوینونو باندې نیسو، دې لپاره کوین هم باید مشخص شي، نو هغه هم دلته باید موږ مشخص کړو. ښه، کله چې دا حالتونه رامنځته کېږي، ټوټل آف دی، ټوټل 2 هم آف دی،
بي ټي سي ډومیننس هم اف دی پورته روان دی او یو سی ټي ډومیننس ښکته روان دی. په دغه حالت کې موږ پوزیشن نیسو. دغه حالت کې موږ چې کوو بای ترسره کوو. بای ترسره کوو په څه شي باندې به اوس بای ترسره کوو؟ بای ترسره کوو یا لانګ پوزیشن نیسو. په څه شي باندې لانګ پوزیشن نیسو؟ په بي ټي سي او بي ټي سي فیرز باندې موږ پوزیشن نیسو. ښه، په بي ټي سي او بي ټي سي فیرز باندې موږ پوزیشن نیسو. بي ټي سي فیرز څه ته ویل کېږي؟ هغه کوینونه چې د بیټ کوین په بلاک چین باندې جوړ شوي دي، د بیټ کوین په کټګورۍ کې راځي، په هغه باندې موږ څه کوو؟ بای کوو، یعنې لانګ پوزیشن ورسره نیسو. دا لومړی حالت موږ سره شو. اوس دوهم حالت به کوم حالت؟ دوهم حالت موږ سره دی کله هم چې ټوټال آف وي او ټوټال 2 هم آف وي او بي ټي سي ډومیننس په دغه حالت کې ډاون وي او یو اس ټي ټي ډومیننس چې دی هغه هم ډاون وي. نو په داسې حالت کې بیا هم موږ بای کوو، یعنې کوین اخلو یا ورسره لانګ پوزیشن نیسو. اوس پر څه شي باندې لانګ پوزیشن نیسو؟ په الټ کوینونو باندې. په الټ کوین باندې موږ څنګه کوو؟ لانګ پوزیشن نیسو. ولې نیسو؟ دلته دا حالت اوس موږ باید په دلته په نظر کې ونیسو. کله هم چې په مارکیټ کې ټوټل آف وي، ټوټل 2 هم آف وي، بي ټي سي ډومیننس ډاون وي، یو اس ټي ټي ډومیننس هم ډاون وي، په دې مطلب چې خلک خپل بیټ کوینونه خرڅوي او دا په یو سی ټي باندې بدلیږي او د یو سی ټي څخه بیرته پیسې راځي په الټس کوینونو باندې مصرفېږي. نو دلته د فیصدۍ په لحاظ باندې الټس کوینونه ډېر پمپ کوي او د پورته حالت کې موږ ولې په بیټ کوین باندې نظر ساتو؟ حال دا چې ټوټل 2 هم اپ دی، ځکه چې ټوټل ته یعنې الټس کوینونه هم پمپ کوي. ولې موږ بیټ کوین په نظر کې نیسو؟ موږ باید لومړی پیسې معلومه کړو چې پیسې خو کرپټو مارکیټ ته راځي، مګر په کومه برخه باندې زیات تاثیر لري د پیسې. نو دې لپاره چې زیات اغیز لري هغه په بیټ کوین باندې د فیصدۍ په لحاظ باندې بیټ کوین ډېر پورته کېږي. په لومړي حالت کې موږ بیټ کوین هغه کوین چې د بیټ کوین په بلاک چین باندې جوړ شوی دغه په نظر کې نیسو. په دوهم حالت کې چې کله ټوټل ډاون اف وي، ټوټل 2 هم اف وي، بي ټي سي ډومیننس ډاون وي، یو سی ټي ډومیننس هم ډاون وي، موږ دا حالت کې بیا بای کوو. څنګه کوو؟ بای کوو په داسې حالت کې یا لانګ پوزیشن نیسو په الټس کوینونو باندې. ولې؟ ځکه چې دلته د فیصدۍ په لحاظ باندې الټس کوینونه ډېر پمپ کوي. که چېرته بیټ کوین 2% پورته کېږي، الټس کوینونه به 15% پورته کېږي. نو دلته موږ په الټس کوینونو باندې لانګ پوزیشن نیسو. دریم حالت موږ داسې لرو که چېرته ټوټل ډاون وي، ټوټل 2 هم ډاون وي، ځکه چې هغه د دې یو جز دی. خو بي ټي سي ډومیننس څنګه دی؟ د آف وي، پورته روان وي او یو سی ټي ډومیننس هم آف وي، یعنې پورته روان وي. نو داسې حالت سره چې کله موږ مخ کېږو دلته بیا موږ څه تصمیم نیسو؟ نو داسې حالت کې موږ سیل ترسره کوو او داسې حالت کې بیا څه کوو؟ سیل ترسره کوو یا هم شارټ پوزیشن نیسو. شارټ په څه شي باندې نیسو؟ په الټس کوین باندې. په الټس باندې موږ شارټ پوزیشن نیسو. ولې نیسو؟ کله چې هم په مارکیټ کې بیټ کوین ډومیننس پورته روان وي، یعنې دلته پیسې راځي د الټس کوینونو څخه په یو سی ټي بدلېږي او بیا خلک دغه باندې بیټ کوینونه رانیسي. کله چې بیټ کوین ډومیننس پورته روان وي، د فیصدۍ د لحاظ الټس کوینونه ډېر ډراپ کوي. که چېرته بیټ کوین 1% غورځېږي یا آف ځي، مقصد 2%، که چېرته بیټ کوین 1% غورځېږي یا ډراپ کوي، الټس کوینونه به دغه په نسبت 15-10% یا 2 چنده 3 چنده ډاون کېږي. نو دې لپاره چې موږ پوزیشن نیسو، زموږ لپاره به تر ټولو غوره لار څه وي؟ الټس کوین وي. په الټس کوین د فیصدۍ په لحاظ ډېر ډراپ کوي یا غورځېږي. څلورم حالت مې موږ داسې لرو که چېرته ټوټل ډاون وي او ټوټل 2 چې دی دا هم ډاون وي. خو په داسې حالت کې چې کله دا دواړه ډاون وي او ورسره بي ټي سي ډومیننس چې دی دا هم ډاون وي، دا درې واړه ډاون شول، دا ښکاره خبره ده چې د یو اس ټي ټي ډومیننس په آف وي، ځکه چې خلک الټس کوینونه هم خرڅوي، بي ټي سي ډومیننس هم ښکته روان دی، خلک بیټ کوینونه هم خرڅوي او پیسې چېرته ځي؟ نغدو پیسو ته ځي، یعنې یو اس ټي ته ځي. دلته به بي ټي سي د یو اس ټي ډومیننس آف وي، پورته به روان وي. په داسې حالت کې به موږ کوم تصمیم نیسو؟ دې لپاره چې کله داسې حالت رامنځته کېږي په مارکیټ کې، موږ به بیا هم همدغسې عمل ترسره کوو. په بي ټي سي موږ دلته بیا هم سیل ترسره کوو. سیل یا شارټ پوزیشن. شارټ پر څه شي باندې؟ پر بي ټي سي او بي ټي سي پیرز باندې به موږ شارټ پوزیشن نیسو. نو دغه حالتونه څلور حالتونه چې کوم دي دغه موږ په نظر کې نیسو. کله چې دا درې واړه حالتونه ډاون وي، ټوټل ډاون دی، ټوټل 2 هم ډاون دی، همدارنګه بي ټي سي ډومیننس ډاون دی او اس ټي ډومیننس پورته روان دی. نو په داسې یو حالت کې د فیصدۍ په لحاظ باندې بیټ کوینونه چې کوم دي هغه ډېر ډراپ کوي. بي ټي سي او همدارنګه هغه کوین چې بي ټي سي په بلاک چین باندې شوي دي هغه ډېر ډراپ کوي. نو بي ټي سي پیرز کوینونه که تاسو غواړئ پیدا کړئ، لاړ شئ په ګوګل کې هم سرچ کولی شئ، کوین مارکیټ کیپ کې هم کتلی شئ، ورته ولیکئ
BTC بلاک چین کوین تاسو په خپل په سرچ کې راشي دوی کټګوري او ټول کوینونه به تاسو ته ښکاره شي. نو دا څلور حالتونه تاسو په نظر کې ونیسئ. دغه ځای نه یو سکرین شاټ هم واخلئ یا لاړ شئ زما په ټلګرام چینل کې تاسو شیر کوم هغه ځای نه هم تاسو ترلاسه کولی شئ. نو دغه څلور حالتونه دي چې تاسو باید په نظر کې ونیسئ. اوس راځو په مارکیټ کې تاسو ته عملاً درښایم چې په دې کې آیا رښتیا هم همدغسې کېږي یا نه. ښه راځم دلته کرپټو مارکیټ ته چې کله تاسو هم دلته راشئ په دغه مارکیټ کې تاسو یو څو حالتونه وینئ. دلته زه تاسو ته ښکاري دغه ځای کې تاسو ته واچ لیست ښکاري. په دغه واچ لیست کې به تاسو دا درسره زیات کړئ. د واچ لیست کې به لومړی ټوټل زیات کړئ. د اټکولو لپاره ډېره اسانه طریقه ده. په دغه پلس بټن باندې کلیک واخلئ. دلته په د سرچ کې ورته ټوټل ولیکئ. ټوټل مو چې کله ولیکئ دلته به تاسو ته ټوټل راشي. ګورئ ما اټ کړی دی ټوټل په لومړي سر کې دغه حالت دلته پلس بټن باندې ورته کلیک وکړئ دا به تاسو سره دلته اټ شي. او بله یادونه ټوټل 3 هم موجود دی خو هغه دومره خلک په نظر کې نیسي. صرف د څلور خطونه چې تاسو زده کړئ به انشاءالله هر څه کولی شئ. ټوټل 2 هم تاسو ته راځي هغه هم په دغه طریقه زیات کړئ. BTC ډومینز چې تاسو اټ کوئ دلته ولیکئ BTC او بیا ورسره ډاټ ډي ولیکئ. کله هم چې دا ولیکئ تاسو ته په لومړي سر کې بیټ کوین مارکیټ کې پرځي تاسو کتلی شئ. ښه دا حالت مو زده کړل. اوس راځو ټوټل ګورو. کله چې تاسو ټوټل ته راشئ په ټوټل کې به تاسو خپله وینئ. د اوس لپاره ټوټل څنګه دی آف دی. ټوټل چې آف وي دا ښکاره خبره ده چې ټوټل 2 به څنګه وي. ټوټل 2 به هم آف وي. دا ما اټ کړی دی ټوټل 2 دلته چې راشم دا هم آف دی. موازي ورسره روان دی کوم فرق پکې نشته. د ټوټل مارکیټ کیپ څومره دی 3.25 ټریلیونه ډالر دی او ټوټل 2 څومره دی ټوټل 2 1.45 ټریلیونه ډالر دی. او USDT ډومیننس اوس ګورو چې په کوم حالت کې دی. USDT ډومیننس اوس لاندې ډاون روان دی. کله چې موږ ویل ټوټل آف وي ټوټل 2 هم آف وي په داسې حالت کې به موږ څه کوو اوس به په الټس کوینونه باندې فول پوزیشن نیسو. الټس کوینونه به اخلو. څنګه کوو لانګ پوزیشن ورسره نیسو یا الټس کوینونه اخلو. او څلورم حالت USDT ډومیننس دا به هم ډاون وي. تاسو ته خپله ښکاري دوه حالتونه چې موږ کوم ویل دلته دغه دوهم حالت دلته واقع شوی دی. دلته تاسو ته ښکاري دغه د دوهم حالت ټوټل آف دی ټوټل 2 هم آف دی. BTC ډومیننس ډاون دی USDT هم ډاون دی. دلته موږ الټس کوینونو باندې لانګ پوزیشن نیسو یا الټس کوینونه چې کوم دي هغه اخلو. نو دلته بیا راځو په زه به تاسو ته نور حالتونه هم در وښیم. اوس را به شو په مارکیټ کې به یو بل حالت وشو. زه به راشم دغه یو ور به د چارټ ون ډے ټایم فریم ته واړم چې موږ ته هر یو کینډل په ورځ کې ښکاره شي. اوس به تاسو وایاست چې دغه کینډلونه موږ څنګه تصمیم ورسره وکړو. البته تاسو په دغه باندې هم کولی شئ خپل تحلیل ترسره کړئ خپل انالیسس لکه څه ډول چې په نور مارکیټ کینډلونو باندې ترسره کوئ دلته هم ورباندې ترسره کولی شئ. کومه ستونزه نه لري. د دې لپاره چې کومه تاسو تحلیل ترسره کوئ چې په کوم کټګورۍ کې تاسو تحلیل ترسره کوئ په هماغه کټګورۍ کې به تاسو په دغه باندې پوزیشن هم نیسئ. دلته راځم ټوټل به لومړی انتخاب کوم. ټوټل ته چې کله راغلم ټوټل کې د غټ کینډل ګورم تقریبا دغه کینډل دی. دغه د ډسمبر په 18 باندې جوړ شوی 2023 کال کې. دغه ته به زه یو نښه وکړم. ښه دا موږ سره یو کینډل شو. اوس ټوټل ته راځم. په ټوټل کې هم همدغسې تاریخ باندې ګورم د وینسډې 18 تاریخ ډسمبر دی. په دغه باندې زه اوس دغه کینډل ګورم د ډسمبر 18 تاریخ. دلته راځم په 18 تاریخ تاسو ته ښکاري ټوټل ډاون ټوټل 2 هم اوس ډاون دی. دلته راځم کال آوټ ورسره وکړم. دلته تاسو ته ښکاري دغه کینډل دلته هم دا هم ټوټل 2 هم ډاون دی. نو دلته اوس راځم BTC ګورم په دغه تاریخ باندې چې اوس څنګه دی. BTC که ته چېرته زه راشم په 18 تاریخ باندې دلته وګورم تقریبا موږ ته دغه کینډل جوړ کړی دی. زه به دلته ورسره په نښه کړم او کال آوټ به ورته وکړم. نو دغه باندې چې زه ګورم BTC ډي چې کومه ده BTC ډومیننس دغه چې دی آف دی پورته روان دی. کله چې داسې حالت رامنځته کېږي USDT ډومیننس به څنګه وي. اوس دا ورسره ګورم په دغه تاریخ باندې. کله چې زه راځم دلته په 18 تاریخ باندې زه وګورم 19 دی 18 تاریخ په 18 تاریخ باندې USDT ډومیننس هم آف دی پورته روان دی. نو کله چې دواړه آف وي په داسې حالت کې موږ څه کوو دلته به USDT ورسره ولیکم. USDT.D د USDT ډومیننس دی دغه. نو موږ ویلي وو چې کله چې ټوټل ډاون وي ټوټل 2 هم ډاون وي او BTC ډومیننس پورته روان وي د USDT ډومیننس هم پورته روان وي. په داسې حالت کې موږ په الټس کوینونو باندې څنګه کوو شارټ پوزیشن نیسو. ځکه چې الټس کوینونه په داسې حالت کې ډېر ډراپ کوي ځکه پیسې راځي په بیټ کوین ډومیننس باندې مصرفي کېږي بیټ کوین ته راځي. نو دا حالتونه بیا تاسو خپله هم چیک کولی شئ. لاړ شئ په مارکیټ کې وګورئ وګرځئ تاسو دلته څېړلی شئ چې دغه مارکیټ اوس په کوم حالت کې دی یا څنګه په دغه ځای کې دغه رامنځته کېږي. خپل ټایم فریم ورته مشخص کړئ. البته زه باید یوه یادونه وکړم یعنې کله کله داسې حالت هم پیږي چې په مارکیټ کې بیټ کوین ډومیننس پورته روان وي مګر قیمت یې ښکته روان یا قیمت یې پورته روان وي
د بیټکوین ډومیننس ښکته روان وي. نو داسې حالتونه تاسو په دغه څلورو حالتونو کې چې موږ ویل یو حالت به حتماً موجود وي هغه وګورئ. او باید یادونه وکړم چې دا قیمت د یو سي ډي ډومیننس له قیمت سره تقریبا یو ډول اړیکه نه لري 100% چې موږ وایو مستقیمه اړیکه نه لري، بلکې کله کله تغیرات هم پکې راتللی شي. ډومیننس موږ ته په مارکیټ کې د موجوده بیټکوینونو اندازه راښیي. دې لپاره تاسو د څلور حالتونو ګورئ، هغې مطابق ورسره خپل پوزیشن نیسئ. نو تاسو چې ته ما کوم حالتونه در وښودل حتما دغه ټول په مارکیټ کې د ځان سره یې ولیکئ، یادداشت یې کړئ، په یاد یې کړئ، او همدارنګه په مارکیټ کې دلته هر یو وګورئ چې څنګه دی، او تاسو خپله بیا ځان سره وڅېړئ او په دغه باندې خپل تمرکز وکړئ. نو دا زموږ ویډیو، راتلونکي ویډیوګانې زموږ مه هېروئ، ویډیو له نورو ملګرو سره شیر کړئ. مننه که وختونه ښه شبې ولرئ.